سلامونه همت جان اپیسل چینل ته ښه راغلاست. د پیسو ګټل یو ډېر بهترینه اپ چې تاسو ته په اس ام اس باندې په ریفرل باندې او ورځنی بونس باندې پیسې درکوي. ډېر بهترین اپلیکیشن دی. د تاسو ته دغه ویډیو کې لایو ویډرا هم دغه اپلیکیشن څخه کوم. زما دغه دوهمه ویډرا ده. بالکل 100% تاسو ته دغه اپ چې دی ویډرا درکوي. ډېر بهترین اپ دی. کوشش وکړئ دغه کې کار وکړئ، څنګه پکې کار کولای شو، څنګه ویډرا کولای شو. هر څه تاسو ته دغه ویډیو کې لایو درښیم. خو راځم ویډیو باندې درته پیل کوم. که تاسو زما چینل کې نوی یاست، زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تاسو به دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته دغه اپلیکیشن لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم او زما ټلګرام چینل څخه هم ترلاسه کولی شئ. سیده کله مو چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړ، نو کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ شو تاسو غواړئ چې انسټال کړئ، نو ځینې کسانو ته دغه اپلیکیشن نه ډاونلوډېږي. تاسو به د هغې لپاره پلی سټور ته لاړ شئ، پلی سټور به خلاص کړئ. کله مو چې پلی سټور ته خلاص کړ، دغه پاس خپل ایمیل ته به داخل شئ. سیده دغه ځای ته د ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، بیا به راشئ دغه ځای ته پلی پروټیکټ د دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، بیا به راشئ دغه پاسورډ ته دغه ځای ته سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو سیټینګ باندې کلیک وکړ، دلته دغه دواړه اپشن چې دغه به اپ کوي. صحیح ده، یو دغه صحیح ده، را به شئ دغه به اپ کړئ. کله مو چې دغه اپ کړه، نو له هغې وروسته به تاسو بیا راشئ اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده، کله چې دغه اپ شي بیا تاسو کولی شئ اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو زه راځم اوس څنګه مونږ کار پکې کولی شو او څنګه موږ ورځني بونس ترلاسه کولی شو پکې، او څنګه موږ ورته څخه ویډرا کولی شو. کله مو چې اپلیکیشن را خلاص کړ، دلته لاندې دغه ساین اپ ته به راشئ. ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ساین اپ باندې کلیک وکړ، دلته تاسو ته دا ډول یو فورم راځي. صحیح ده، دلته لومړی دغه ځای کې به ورته ایمیل ورکړئ او بیا به راشئ دغه ګیټ کوډ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده، کله مو چې ګیټ کوډ باندې کلیک وکړ، نو تاسو ایمیل ته یو کوډ درومي، هغه کوډ به راواخلئ. دلته به راشئ دغه ځای ته پاسورډ، دلته به پاسورډ ورکړئ. له هغې وروسته به راشئ دې ځای باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته یوه صفحه راخلاصېږي. صحیح ده، زما ریفرل کوډ دغه ځای کې غواړي. صحیح ده، تاسو دا ډول صفحه راخلاصه شي وګورئ. دلته دا ډول صفحه به تاسو سره خلاصه شي. نو دغه ځای کې به زما دغه ریفرل کوډ چې تاسو سکرین باندې ګورئ، دا ریفرل کوډ به ورکړئ. صحیح ده، له هغې وروسته به راشئ دغه خانه دا به ټک مارک کړئ. کله مو چې دغه هر څه وکړل، نو له هغې وروسته به راشئ لاندې کنټینیو ته کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده، کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړئ، ستاسو اکاونټ چې دی هغه جوړ شولو. کله مو چې اکاونټ جوړ شي، دلته پاس دغه ځای کې دا چیک ان باندې به کلیک وکړئ. تاسو دلته دغه ځای کې ورځني بونس درکوي. صحیح ده، لومړۍ ورځ درته 0.01 درکوي او دویمه ورځ 0.2، له هغې وروسته هره ورځ 0.03 یورو تاسو ته درکوي. صحیح ده، نو ما د نن ورځې کوم هغه چې دی ډالۍ چې دغه ما ترلاسه کړې ده، نو تاسې دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده، دغه باندې کله چې تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو به هغه بونس جمع شي. صحیح ده، نو کله چې دغه بونس تاسو ته جمع شي، له هغې وروسته کله چې دغه 1 یورو ته ورسېږي، نو تاسو کولی شئ چې دغه ویډرا کړئ ترې. تاسو په هر انوایټ باندې هم 0.13 یورو درکوي. دلته سیټینګ ته به راشئ. کله چې سیټینګ ته راغلی، دغه ریفرل پروګرام باندې به کلیک وکړئ. دا ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده، کله چې دې ځای باندې کلیک وکړ، دلته ستاسو ریفرل کوډ هم شته او ستاسې لینک هم شته. صحیح ده، دلته تاسو کتلی شئ په هر انوایټ باندې 0.13 یورو تاسو درکوي او د هغې تر څنګ دلته دغه ستاسو ریفرل کوډ دی. تاسو کولی شئ د خپلو ملګرو ته واستوئ او ستاسو په لینک باندې جوین شي، تاسو ته 0.13 یورو درکړي. اوس راځم زه ستاسو تر مخ له دغه څخه ویډرا کوم. صحیح ده، را به شئ بېرته ولیډ ته دغه پاس ویډرا باندې به کلیک وکړئ. دا ځای باندې کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، دلته خو ما مخکې نه ورته د پیپال ایمیل ورکړی دی. صحیح ده، دلته تاسو ته دغه ځای کې د پیپال ایمیل ښیي چې تاسو کوم پیپال کوم ایمیل باندې جوړ کړی دی، نو هماغه ایمیل به ورکړئ او دلته دغه ځای کې به ورته څومره اماونټ تاسو لرئ هغه به ورکړئ. صحیح ده، نو ما ایمیل ادرس ورته اډ کړی دی مخکې نه. زه راځم ورته څومره یورو زما سره دي هغه غواړم ولیږم. کمه ویډرا چې د هغه 1 یورو ده، نو ما سره اوس فلحال 0.05 یورو موجود دي. صحیح ده، کله مو چې دغه ورته ولیکل، نو د هغې وروسته لاندې به راشئ دغه سبمیټ اپلیکیشن ته دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سبمیټ باندې کلیک وکړ، نو دغه دا زموږ ویډرا چې ده ترسره شوه. دغه تقریبا 48 ساعته وخت نیسي. دلته تاسو لاندې کتلی شئ، لاندې درته لیکلی چې هغه به 48 ساعته وخت ونیسي. صحیح ده، یعنې 48 ساعته وروسته به ما ته دغه ویډرا پیپال اکاونټ ته ورسېږي. صحیح ده، نو ځینې دوستان غوښتنه کوي چې افغانستان کې پیپال اکاونټ کار نه کوي. نو بالکل کار کوي. په خارجي نمبر باندې تاسو پیپال اکاونټ جوړ کړئ، نو بالکل 100% کار کوي. صحیح ده، که چېرې کې تاسو خارجي نمبر نه لرئ، نو تاسو ته زه یو اپلیکیشن درښایم، هغه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. دلته پاس تاسو کتلی شئ اس ام اس ریسیو اس ام اس دغه
دا به ډاونلوډ کړئ. په دغه کې د هر هېواد نمبر شته دي. صحیح ده. تاسو کولی شئ په دغه کې کوم هېواد نمبر چې غواړئ په هغې باندې پیپال اکاونټ جوړولی شئ. دلته تاسو کتلی شئ زما ویډیو چې دغه انډر ریویو کې شوه دغه ده، او دغه زما لومړی ویډیو ده چې ما ته کمپلیټ شوې یعنې رسېدلې ده. نو کوشش وکړئ دغه کې اکاونټونه جوړ کړئ. هېڅ کار نه غواړي. په هر انوایډ باندې 0.13 یورو ورکوي او د هغې تر څنګ ورځني بونس هم لري 0.03 هره ورځ ورځني بونس هم درکوي. نو دغه ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ. زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.